اگر شما فکر میکنین که چوب ماندن شما دوستار خوش میسازه، خب غلط است. از عزت و آبروی خود کرده، عزت و آبروی رئیس، معاون دو، هیئت اداری، رؤسای کمیسیونا یکیشان مطرح بحث نباید باشه. بحث در اینجاست وقتی ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان است چرا تصمیم 2 3 4 5 نفر میگیره در تالار؟ آخر چی وقت بیدار میشین وکلای عزیز؟ چی میخواین از وکالتتان؟ اگر میخواین که نمایندگی مردم بکنین، صدایتان بلند کنین که نمیال هیئت اداری، رئیس و هیئت اداری خلاف فیصله کمیته رؤسا بحث دارن. رئیس صاحب د رئیسانو د کمیټې په خلاف مخالفت کې بحث کوي، قانون نقضوي، اصول ماتوي. کله چې اصول ماتوي، قانون نقض کوي، د بحث وړ نور څه شی پاتې کیږي په تالار د ولسي جرګه کې؟ هیڅ. تر کمې ورځې به آرام یو. تاسې اول اشتباه دا کړې ده چې د کمیسیونونو سره د رئیسانو کمیټه، هغه کمیسیونونه چې امنیتي ارګانونو وزیران راغوښتي دي، معاونین باید تاسو ته لیږلي وای، خبرې درکړی وای چې رئیسانو کمیټه دا موضوع په اجنډا کې ونې نیسي. کله چې اجنډا ته شامله کړه، بیا تاسې کمیسیونونه، وکیلان، دارالانشا، وزارت امور پارلمانی هیڅ څوک صلاحیت او حق د دې نه لري چې دغه اجنډا د ولسي جرګې د تالار نه خارجه کړي. بنان په کومو اصولو باندې تاسې مخکې ځئ؟ څه کوئ؟ تاسې د ولسي جرګې څخه ریشخند جوړ کړی ده. ځکه خو هر وکیل چې د وزیر دروازې ته ځي بې آبرو بیرته راوځي، وخت ورته نه ورکوي. هغه فکر کوي چې دلته ټول هغه خلک راټول شوي دي چې په هیڅ خبر نه دي. خدای نخواسته داسې مه کوئ. اجنډا، کومه اجنډا چې تاسې د امنیتي ارګانونو د رئیسانو په کمیټه کې یو ځلې شامله کړې ده، هغه هیڅوک د اجنډا د تالار نه صلاحیت نه لري چې وباسي. او که رئیسان نه وي راغلي، وزیران نه وي راغلي، بیا دوی د همغې اجنډا چې نن چهارشنبې ده، بلې هفتې ته همدا اجنډا پاتې کیږي او دوی به راځي استجواب ته. زما هیله دا ده چې وزیرانو ته چاپلوسۍ بند کړئ، وزیرانو ته چاپلوسۍ بند کړئ، خدای ته وګورئ، ولس ته وګورئ، د وکیلانو عزت وساتئ.